ننګرهار کې د ټولو قومونو مشرانو په یو راټولېدنه کې د اسلامي امارت وروستي دریځ ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه چې قومونو په ټول د تاریخ کې د هیواد سرحدونه ساتلي او اوس هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي. یو تن قومي مخبر حاجي سهیل وایي جنگ د حل لار نه ده، جنگ کې تاوان دی، باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي او په خبرهای که څوک جنگ کوي نو له افغانانو دې زده کړي. دا ډېر وخت نه راغلی سرحدونو کې ډېرې شخړې پیښېږي، دا نه زموږ په ګټه دي او نه هغو په ګټه دي او موږ خامخا د حکومت شاته نه چې حکومت نه مخکې ولاړو، دا خو زموږ ډرامه ده او دا خو زموږ پیښه ده افغانانو چې کله په افغانستان باندې بهرنی حمله راشي دا خو حکومت بیخي حل کړی نه ده، موږ ولس یې حل کوو، جنګ هم کړو، شهیدان هم ورکوو، هر کار چې هغه ته موږ تیار یو. یو بل قومي مخبر حاجي ګل میران وایي هیڅوک دې زموږ خاورې ته په بد نظر نه ګوري، چا چې ورته بد کتلي ذلیله شوي دي. پاکستان نور په موږ باندې امتحانونه کوي، موږ نه یې ټم لرو او نه د یې ټم پروا لرو د چا. خدای مکه چې دا ګاونډي موږ سره دغسې نشي لکه موږ چې موږ سره چې چاپ ټکر کړی د هغه اوسه پورې هغسې ذلیل او بدبخته ګرځي. پاکستان نسبتا هغو ملکو ته ډېر غریب ملک ته او بیا زموږ ګاونډي همسایه ده. زه وایم دا د دوی د بدبختۍ یوه پیله ده، الله پاک به زموږ هزاره وهي او افغانان ډېر صبرناک خلک دي، زموږ صبر به دوی وهي. رومان نادر بیا وایي زموږ هیواد ډېری نورو هیوادونو سره هم ګاونډ دی خو له هیڅ چا سره ستونزه نه ده رامنځته شوې. د په خبره پاکستان په لوی لاس ستونزې جوړوي او جنګ ته لمن وهي. پرون ورځ د افغانستان اسلامي امارت درنو زړورو او ویاړلو مجاهدینو د پاکستان په یو شمیر پوستو حملې وکړې او بریدونه یې وکړو، نو د دغې ننګ او ملاتړ کوو، خصوصا د ننګرهاري ځوانانو په استازولۍ ټول نظام او ټول د حکومت چارواکو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې د ننګرهار ځوانان د خپلو ویاړلو شازلمیو مجاهدینو ترڅنګ ولاړ دي. ملک حسن شیرزاد بیا د پاکستان له لوري د افغان خاورې نقص د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل بولي. دی وایي اسلامي نظام همدې ته وایي چې د خپلې خاورې هیوادوالو او اسلامي اصولو ساتنه وکړي او تیرې کوونکو ته ځواب ورکړي. اسلامي امارت د همیش لپاره باید داسې عاجل اقدام وکړي، ځکه دا اسلامي امارت خپل شرعي حدود پیژني، خپل شرعي حق پیژني او د خپل شرعي حق په غوښتنه باندې همداسې زغر ده دفاع به کوي او همداسې زغر دی کړې ده او آینده کې به هم کوي. دغه قومي مخور په داسې حال کې له خپلې خاورې د دفاع خبره کوي چې وړمه شپه اسلامي امارت په پاکستان انتقامي عملیات بریالي پای ته ورسول.